سلامونه ټولو ته. زه غواړم د خپل پلار مرحوم د یو تازه چاپ شوي کتاب کندوز په تېره پیړۍ کې په اړه او دغه راز د دوی د خاطراتو د ناچاپ کتاب په اړه څو خبرې وکړم. پلار مرحوم مې په 1940 کلونو کې چې څو 50 کلن و خپلې خاطرې ولیکلې، په تفصیل یې ولیکلې، د ځان په هکله، د خپلې کورنۍ په هکله، د ماشومتوب و ځوانۍ، د چاپېریال، د کلي کوڅې او شاوخوا په اړه. دا کتاب یې په هغه وخت کې ولیکو. بیا به همیشه ورسره دا فکر و چې ځینې خبرې دي چې شخصا له ما سره تعلق نه لري او له ټولنې سره تعلق لري، د هغو په اړه هم باید څه ولیکم. دغه کار یې په 80 کلنۍ کې شروع کړو. نو په دې وخت کې یې یو د خپلو خاطرو هغه برخه ولیکله چې اجتماعي اړخ پکې زیات و. طبعا خاطرې وې او دلې او اورېدلې خبرې وې، خو ماهیت اجتماعي و، شخصي نه و. 40 عنوانه مطالب یې ولیکل په دې کتاب کې. د دغو دواړو کتابونو بنیادي فرق دا دی چې خاطرات شخص محوره بللی سو او دا چې دی اجتماعي اړخ لري. زما په خیال د دغسې کتابونو د چاپ اهمیت په دی چې یو ډول محلي تاریخ نګاري به تشویق سي. موږ په افغانستان کې په 20مه پیړۍ کې په تېرو 100 کلونو کې بلکې ځینې مهم تاریخونه لیکلي دي چې دا ملي تاریخونه دي، خو محلي تاریخ نګاري ته توجه نه ده سوې. دغه کتابونه امکان لري چې دغه شی تشویق کړي. له بلې خوا زموږ تاریخي لیکنې تر ډېره حده سیاسي دي او که غیر سیاسي دي نو فرضاً د عارفانو تذکرې دي یا د ادیبانو، خو په نورو ساحو کې کار نه دی سوی، د نور اجتماع ته توجه نه ده سوې. نو زه فکر کوم د دغه کتاب یو اهمیت په دی چې اجتماعي تاریخ لیکنې ته به توجه زیاته سي. فرضاً په دغه تازه چاپ شوي کتاب کې په دې اړه خبرې لولو چې په 1924 کلونو کې 1915-16 کال کې بلکې 80 کاله پخوا، تقریبا 90 کاله پخوا جشنونه څنګه وو. په اول ځل چې کلیو ته کندوز کې بایسکل راغلل، د کلیوالو چلند ورسره څنګه وو. په لومړي ځل چې خان آباد ته راډیو راغله، هغه څوک چې ورته ولاړو راډیو یې لیده، هغوی څه احساس کوه او څه یې لیدل. دا یا پخوا نیمه پیړۍ پخوا یا 80 کاله پخوا چې به څوک له حجه راغلل، د هغو استقبال به څنګه کېدو، حاجیانو ته به په کومه سترګه کتل کېدل. یا وخت یخچالونه نه وو، برق نه وو، خلکو به واورې ټولولې، یخدانونه به جوړول، یخدان به څنګه جوړېدو، واورې پکې څنګه ساتل کېدلې. لنډې دا چې د پخواني تمدن او له لاسه ورکړې ژوند ځینې صحنې، ځینې مهمې صحنې پکې خوندي سوي دي، خو البته د یوه ولایت. پلار مرحوم به مې دا ارزو ډېره کوله چې کاشکې په افغانستان کې اجتماعي تاریخ لیکنې ته توجه واوړي. زه له دې فرصته همدغه استفاده کوم، وایم چې کاشکې دغسې لیکنې زیاتې سي او د عادي انسان، د عادي خلکو، د عادي ژوند انځورونه خوندي سي او وطني ژوند ثبت سي.